بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو رور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ پاڼه شینواری سپیکس لایو افیشل ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. دې پاڼه کې موږ د افغانستان او پاکستان د دوانو ترمنځ یا د دوی چې څومره کرکټ کیږي د دې په اړه په پښتو کې خبرې کوو. یو بله پاڼه د شینواری سپیکس اردو ورسره کرکټ لیکلی دی. هغې کې به موږ د پاکستان او د هندوستان د دغې د کرکټ په اړه چې دی د سره خپل ریلز یا نورې ویډیوګانې شریکو. نو هغه پاڼه م هلته مختص کړې ده. ډېر داسې افغانان دي چې هغه غوښتنه کوي چې مثلا د هندوستان په کرکټ یا د بل په کرکټ باندې نورو کرکټ باندې خبرې وشي. نو په اردو کې به هلته بیا درته دغه کوم انشاءالله فعالیت کوم. فلحال به یې غواړم ریلز پکې اچو، بیا به همداسې ورو ورو وخت سره چې څونه وخت پیدا کیږي کوو. ځکه راتلونکی سیزن چې د کرکټ سیزن دی او نړیوال جام دی. اوس هم د پاکستان او انګلستان ترمنځ لومړی لوبه T20 وشوه. بیا چې دی زه به همداسې خبرې کوم په ترتیب سره. بیا به دې نه وروسته د افغانستان او د عربي اماراتو ترمنځ چې کومه د سیریز خبره کیږي دا، او دریم په اخره کې به همدلته سره د هندوستان او د استرالیا ترمنځ چې کومه لوبه هغې په اړه خبرې وکړم. راځو اول د پاکستان لوبو ته. ګوره پاکستان او د انګلستان، اول خو د پاکستان د کرکټ مینوالو ته، کرکټ بورډ ته، دې ټولو ته ډېر مبارکي چې د انګلستان غوندې ټیم دې نه مخکې استرالیا راغلی او نور راغله، خو 19 کاله بعد پاکستان ته راغی. ګوره خپل ملک ته کرکټ راوستل دا د پاکستان غټه کامیابي ده. بار ملکونو کې هایر فیسیز په دوبۍ عربي اماراتو کې خپل ملک کې خپل ګراونډونه دي، خپل خلک دي، کراود راځي ډېر خلک. نو د پاکستان د کرکټ بورډ دپاره ډېره ګټه کوي. بل ډومestic کې چې کوم لوبغاړي دي هغوی ته موقع په لاس ورځي. پریکټس ګیمونه چې دي هغوی سره په راتلونکي کې کیږي، هغې کې به لوبغاړي ټرین کیږي. او په اخره کې مثلا ما رسوي چې لوبغاړو ته د کتو په خپل هوم ګراونډ کې د لوبې کتو یو ښه موقع ده. نو دا دې ورته مبارک کړي د ټول پاکستان کرکټ مینوالو ته. اوس راځو T20 چې دی دا بمپر دغه دی. لکه د نړیوال جام نه مخکې پاکستان ګوره دا ښه چیرمین دی دپاره. رمیز راجا د پاکستان د کرکټ چیرمین راغی، خلک یې کنوینس کړه چې راشي. دې نه مخکې چا نه شو کولی. اوس چې راځي اوس د پاکستان ټول دا د کرکټ ټیم یې داسې بیزي کړی چې په ټول کال کې لوبې روانې. اوس د 7 میچونو نه وروسته چې دی بیا نیوزیلینډ ته ځي. نیوزیلینډ کې نیوزیلینډ، بنګلادیش او پاکستان ترمنځ ټرای سیریز دی د نړیوال جام نه مخکې. نو د نیوزیلینډ کنډیشنز چې دي او اسټریلین کنډیشنز سیمیلر دي. نو پاکستان هلته هم پریکټس به کوي. دا 7 میچونو سیریز ما خو ګوره یو ریل کړی و، هغې کې مې ویلي چې یاره د پاکستان دپاره ګټل بایلل مهم نه دي. پاکستان باید دا خپل د میډل اورر سیټ کړي. دا پاکستان دپاره مهم دي. ښه کار خو دا شو. اول شروع یې دې نه کوم چې محمد رضوان صاحب ګوره بعضې خلک راځي اوس مثلا خبرې کوي محمد رضوان په اړه باندې یا بابر اعظم په اړه. زه تاسو ته دا وایم چې محمد رضوان صاحب چې هر کله د پاکستان ټیم کې تقریبا هاف سکور درته دی کوي. 2019 نه 2021 راسي تر اوسه پورې. نو تقریبا دا چې دی یو کال او 9 میاشتو کې 1900 رنزې 1700 رنزونه په T20 کې د کړي دي، ټولو نه زیات. نو د پاکستان ټیم دپاره دی همیشه ډېر زیات سکور کوي. نو سټرایک ریټ چې دی ګوره اول بابر اعظم چې ورسره دی کوشش کوي چې اټیک وکړي چې هغه لاړ شي، بیا د یو اینډ نیولی. اوس چې یو اینډ د نیولی دی په کار دی پاکستان سره په بل دغه کې مثلا فخر زمان سټرایک اخیستی نمبر 4 پاکستان سره حیدر علي. اوس دې اوله لوبه کې غلطي دا وکړه، حیدر علي 1 ډاون که او شان مسعود نمبر 4 که. زما په نظر شان مسعود باید همیشه هر ټایم 1 ډاون لاړ شي. تیزه لوبه دی کوي. بس چې څه شی ورته ضرورت هیڅ اوکې ورته مینجمنټ ته ورته وایي چې یاره موږ به تا د اوو لوبو کې مثلا مکمل لوبه خو ته به ښه اټیکینګ لوبه کوي. نو هغه به یې ور ویستلی وای. بیا نمبر 4 چې دی زما په نظر باندې لکه نن خو سچویشن داسې و چې حیدر علي هم صحیح و، خو نواز به د پاکستان دپاره جنرالي ښیي. نو محمد رضوان په اړه چې بیرته راځم چې هر څو خبرې کوي هسې دغه کوي. ځکه محمد رضوان T20 کې زه منم چې د سټرایک ریټ لوبه ده، مګر داسې ټیمونو دپاره لکه افغانستان، پاکستان، دا ټیمونو دپاره یو داسې کس پکار دی لکه موږ سره چې اوس ابراهیم زادران په لاس راغلی چې یو اینډ یو ویکټ یې تا ته هولډ کړي. نو محمد رضوان دا یو اینډ هولډ کړی چې دا موډ شي درنه نو
تو چل می آیا والا کار وي. بیا د پاکستان ټیم ګور دا چې زما اوس فیورټ ټیم دی دا په دې دی چې دی کې محمد رضوان غوندې پلیر دی، دی کې د بابر اعظم غوندې پلیر دی، دا نور ورسره راوچتي کینې دا نور خو بیا ټول اورډینری پلیران دي. همداسې خو نور ټیمونو کې هم شته، دا خو هېڅ فرق نشته. خو دغه دوه پلیران داسې دي چې دا د پاکستان او د نورو ټیمونو ترمنځ فرق راولي. نو دا دواړه پلیرانو باندې به اننیسسري پریشر وانه چول شي. عاقب جاوید هم ویلي و چې یاره مونږ چې هر کله 180 کول نو دغه مونږ به ورته چې مثلا بابر اعظم دا اوټ کولو ضرورت نشته. انډیواله ګیټ یور سټاټس، هغه سټاټس چې راواخلې ورته خپله پته ولګېږي. تاسې چېرته لاهور کلندر ګوره د دغه خلاف کراچۍ خلاف سره 180 کړي نو دا هسې خبرې دي. او سپیشلی د ورلډ کپ نه مخکې ضرورت یې نه دی. محمد رضوان صاحب او چا وی بعضې خلکو چې ریسټ کوي به نه، ما ته معلوماتو ریسټ ضرورت نشته. هغه لوبه لګوي پرېږده چې همداسې لګوي کنسسټنټلي لګوي. او اوس خو ډېره ښه بهترینه موقع ده زما په نظر په دې دغه کې به انشاءالله یو سینچري هم وهي، نو سټرایک ریټ به هم پورته شي، هر څه به ځای په ځای شي. اول خو د سره زیاتی کېده چې شپږم اووم نمبر بیټینګ ته وته. اوس چې دی دا د نړۍ ټاپ T20 پلیر دی فور ا ریزن، باید همداسې پرېښودل شي. بابر اعظم هم همداسې په دې 7 میچونو کې خامخا پرفارمنس کې ډېره فلیټ وکټه ده. د پاکستان چې نن کومه لوبه بایلو ده 158 ډېرې کمې رنزې دي. د پاکستان په پیچونو باندې کم از کم د انګلینډ خلاف 190 رنزې 200 رنزې دا باید وکړي. فلیټ پیچ دی نو چې په دې ته سکور نه کوي په تیشي به کوي. خو دغه هماغه دغه اوډر چې دی دغه یو مشکل دی پاکستان ته په دې باندې، او پاکستان کار کوي په دې دومره وخت کې. دغه د پاکستان ګول دی. ګټل بایلل چې دي په دې سیریز کې څه فرق نه کوي چې هر څوک یې وګټي. انګلستان سره هم همداسې جاش بټلر راغلی هلته ناست دی او موین علي کیپټن دی. هغوی هم کوشش کوي چې خپل دغه ټرای کړي. دا هیری بروکس باندې نظر دی، مثلا الکس هیل دا غواړي چې فارم کې راشي. دا دوی لپاره ډېر مهم دي. نو اوله لوبه خو داسې وشوه. دویمه لوبه به زما په نظر باندې پاکستان به کم بیک کوي او که اوس نه رانه غواړي درته به وایم خو پاکستان به انشاءالله زما په نظر هغه وګټي. خپل دا معمولي چې کوم ټویسټ راغلی بل بالینګ کې دغه کې نو بابر اعظم چې دی هغه ته هم بعضې شي نه پکار دي. کپتانۍ کې لرنینګ ایکسپیرینس دی. 7 میچونو کې ډېره ښه موقع ده چې مختلف سچویشن راشي او دی زده کړه وکړي. نو ګورو به انشاءالله. اوله لوبه وه انګلینډ چې بهترینه لوبه وکړه. الکس هیلز صرف دې د وجې چې یو د سره یو څه دغه لکه پوډر چرس مرسز کل یو شی نو ډریسنګ روم کې نن تقریبا 2-3 کاله مخکې دا کار کړی او د ټیم نه ایستلی. نو یان مورګن چې د کپتانۍ نه لرې شو بیرته دا سړی راغی او راتلو سره په لومړی میچ کې 50 والا ټاپ کوالټي پلیر دی. اسټرالیا کې هم سکور کاوه، هر ځای کې سکور کاوه. نو الکس هیلز د انګلینډ دپاره راتګ ډېر بهترین کار دی. یو مشکل چې جیسن روی آوټ اف فارم شوی. زما فیورټ پلیر جیسن روی ډېر ښایسته فیرلیس سم ټیرزبال غوندې کرکټ کوي مګر فلحال آوټ دی. جاش بټلر به هم راشي. هغه فیل سالټ چې دی ټیمپرري دغه دی. نو ګورو به انشاءالله چې بیا څه کیږي. خو د انګلینډ ټیم چې دی هغه همیشه د دیر فایټرز هغه مقابلې کوي هر ځای کې چې. خو د پاکستان دپاره د انګلینډ پاکستان ته راتګ دا غټه کامیابي ده. باقي لوبې دي نیکسټ گیم کې پاکستان کم بیک کوي. بابر اعظم او دغه هم سکور کې ګورو به انشاءالله شی کیږي. راځو اوس د افغانستان او د عربي اماراتو ترمنځ میچونه دوبۍ کسان دي زیاتره. نو دغسې ویل کیږي چې موږ به د نړیوال جام نه مخکې تر زامن ترور زامن ګوره آیرلینډ والا زموږ تر زامن دي، ورسره زیمبابوې والا تر زامن دي، دا نیدرلینډ نمیبیا دا دوبۍ دا زموږ ترور زامن او ماما زامن کیږي. دا دغسې ټیمونه دي. نو که نور چا سره زموږ لوبې نه چې دوی سره مې ښه ده ګوره دا پریکټس دی سره دی. هغوی هغسې کرکټ کوالټي نه ده مګر هغوی دپاره ښه دی چې مونږ ورسره کرکټ کوو. زموږ دپاره هم ښه دی. د نړیوال جام نه یو څه کرکټ باید مخکې روان وي زما په نظر باندې. ځکه چې که همداسې دا پلیران به یې رسټي نه شي. اوس هم حضرت زازی ډېر رسټي و دغه یې زه خو ډېر خفه کړم. ما خو حضرت زازي نه تمه وه خو زما په نظر باندې نه تیزه لوبه کولی شوه نه سلو لوبه کولی شوه. ځکه ما وی صدیقه تل به ښي. ما چې کوم کسان درته ښودلي وو د هغه ما داسې ورته خوا بعضې خلک یې هغه د ون ډے ټیم دی یا به مثلا ریاض حسن ته په چا باندې څنګه لیبل لګوي یو ځوان کس باندې چې ته هغه ته چې دا ټیسټ پلیر دی. دا کیمرون گرین چې دی کیمرون گرین دا نن چې هندوستان یې سم وډزاوه ښه اوپننګ کې. ما یو بیګا مې یو چاته لګیا وم مل بچی یو خبره یاد ساته دلته زه اوس کوم. دا پلیر ګورې دا کیمرون گرین دی په ټیسټ کې لوباوه پاکستان. ما وی دا ولې څوک آی پی ایل کې نه اخلي؟ دا خو دومره 6 فوټه او 15 انچه لوړ دی سم تکړه پوه شو. دا زموږ د بعضې پکتیا غرونو کې خلک شته. زموږ دا ډاګو کلی ورتي په هسکه مینه کې شینوارو کې زه د هغې ځای یم
نو زموږ ډاګوال چې دا ماشاءالله دا هم ډېر لوړ دي ښه 6 فوټه او 15 6 انچه ډېر لوړ دي. نو زموږ خلک مونږ خپل هم 6 فوټه یو، مونږ هم واړه نه یو، خو دومره زموږ د ځای خاص د زموږ د کلي خلک دا ماشاءالله ډېر لوړ دي. نو همدغسې دا کیمرون گرین هم ډېر لوړ او دا بیټینګ سټایل چې کوته کړه داسې فری د لیګ سټمپ داسې به یې پورته کړه. یاره دا بعضې پلیرانو ته چې ګورم زه دغسې افغانستان سره ولې داسې ټیلنټ نه را پیدا کړي، خو انشاءالله را پیدا کوو. زما په نظر باندې دوی دا کرکټ بورډ والا دا کار کوي نه، خو زه به خپل افغانستان ته ځم. په 4 کله لاړم د نړیوال جام نه وروسته 4 کله زه به خپله تاسو ته کوشش کوم چې هر ځای کې ټیلنټ هنټ کوم، اکیډمیانو کې بل ځای کې 150 سپیډ یا 145 نه پورته سپیډ بالر به پیدا کوم، یو به داسې نیچرلی ګفټډ بیټسمین را پیدا کوم دغه، او بیا په کرکټ بورډ نه باسم د دوی سره بیا وګورم چې دا څنګه دا دغه کوي پوه شوې نه دغه کوي چې ټیلنټ را پیدا شي. ټیلنټ زه د په کرکټ بورډ ورنه باسم، زه د ذمه دا خبره نشته، دا زموږ د افغانستان د ټولو افغانانو کرکټ دی، خو دغه به انشاءالله زما میشن. نو دوبۍ سره عربي اماراتو سره لوبې چې دي چې هر چا سره وشي زما په نظر ښه دي. اصل کې موږ غلطي دا کړې او موږ باید د ایشیا کپ نه مخکې دوبۍ هم د عربي اماراتو سره لوبې کړې وای. ایشیا کپ نه اوس وختونو کې باید مونږ آیرلینډ سره لوبې کړې وای چې لکه هغه پیچز او هغه دغه چې دي ښه برابر دي. نو چې هر شی وسي زما په نظر باندې ښې لوبې د افغانستان دپاره ګورو به چې راتلونکي کې کرکټ بورډ څه په دې خبرې روانې دي. اوس راځو د هندوستان او استرالیا ترمنځ. یاره داسې خوند مې وکړه دا کیمرون گرین ګوره زما فیورټ، زما یو څو فیورټ پلیران دي ښه هر یو ټیم کې. د دوی په ټیم کې یو زما دا دغه ښه راځي میچل مارش، یو کیمرون گرین دا نوی، 2 او هغه میکسویل خو چې خو ډېر ریکلس دی هغه مې نه خوښ کېږي. نو بل دغسې بس استرالیا کې او هندوستان کې نن چې بومرا نه و دا فلیټ بیټډ دا بالران چې وو که نه دی درته سم بیلټ کړه داسې ویډه بول درته بونیشور کومار 4 اور 250 سمې وډزاو. ګوره یو کس چې دا ډېر مهم یو لکه بومرا هندوستان ته داسې بالر په لاس ورغلی چې همیشه ورته وکټ اخلي، دغسې ښه مهمې وکټ اخلي. نو هغه ورسره نه و دغسې اټاک یې و. زما په نظر باید د هندوستان کوشش وي چې بل هم پیدا کړي او دا نور چې دا بدن هرشال پټیل او خلک دا ګوره نورمل دی. هندوستان بل بیټینګ یو کنسرن دی ښه. اوس خو دوی چې موږ داسې اپروچ کوو که زمونږ په 20 رنزو 3 اوټې مونږ به اټاکینګ گیم کوو، دا روهت شرما ووي. نو کیل راول اوپننګ ته وتل چې دی دا د دوی دپاره یو مشکل دی دغه دپاره، ځکه چې کیل راول روهت شرما چې اوپننګ 1 ډاون کولی شي، نمبر 4 سوریا کمار یادو شي، نو دا خو د هندوستان پیچو. 5 ته بیا پنټ راځي، 6 ته بیا ته هاردیک پانډیا، 7 اکشر پټیل خلک ورچي. زما په نظر باندې ښه به دی چې هندوستان یو څه په دې T20 کې چینج راولي، دغه پورته ور خطا کړي دا پنټ اوپننګ ته چې دا یو اټاکینګ دغه روباسي چې د 20 بالونه د 40-50 رنزې کوي، دغسې یو اټاکینګ اپروچ سره لیفت رایټ بیا 1 ډاون ورسره کولی، نمبر 4 چې دی بیا دا دغه ښه دی سوریا کمار یادو او 5 ته بیا دغه کیل راول چې که بل څوک هغه دوی کار دی. زما د خوښې کسان چې وو هندوستان باید اصل کې اوپننګ ته هغه پریتوي شا څه دی هغه راوستی، هغه ډېر ټیلنټډ کس دی، ډېر داسې ظالم بچی سره سټاپ دغه کوي نه چې دغه هر یو شاټ وهي، ډېر کوالټي پلیر دی پریتوي شا. نو راتلونکي کې به هغه راځي، خو فلحال چې دی T20 ته پنټ اوپننګ ته ښه دی. او دا د ډینش کارتیک زه د فین نه یم انډیواله، ډینش کارتیک چې دی دا د هندوستان ټیم ته کار خرابوي. او که چېرته هاردیک پانډیا انجرډ شو نړیوال جام کې ګوره بالینګ دی نشي کولی، املا تکلیف ته املا داسې وران شی دی ښه چې یو ځل در باندې دا تکلیف راغی بار بار به در باندې راځي. نو په هاردیک پانډیا باندې یو ځل څو ځل راغلی، اپریشن یې هم کړی دی او پاکستان خلاف چې لوبه کې 30 بالینګ ډېر د زړه د خلاصه کاوه، ډېر وران سړی دی یا کټه نیندو دی. وی چې یاره نن به پاکستان وامه سنګل هینډډلی لکه هغه هم چې ورپسې بډې راوالي هغسې راوالي وي او ډېر باونس آوټ یې کړه د پاکستان بیټسمینان، مګر هماغې ورته ملا خرابه کړه لاړه، بس ما بې شک راغی. نو اوس هم چې دی هغه فولي فټ نه دی، مګر که ورلډ کپ کې دی بریک ډاون سو د دوی ټول بیلنس خرابېږي د هندوستان. نو ګورو به څنګه چل کېږي. بیا استرالیا راغله نو ما خو ورته کیمرون گرین هغه پې سمې مزې وکړې، هغه تاسې چې تذکره ورکړې ده خدای خبر د کوم ځای تذکره ورته ورکړې وه د لوګر وه یاره هر سړی لوګر ته ورولئ ظالمانو. خیر مونږ خو دغه لرو اندرې رسل شینواری لرو، کریس ګیل شینواری لرو، مونږ هم ګوره
دوه کسانو ته تذکیرې ورکړي دي. نو هغه راغی نن هندوستان سم وډزاوه دغه ټاپ 4 سکور په هندوستان خلاف راغلی دي. نو هغه اخیری گیم ورته ختم کړي. هغه بهترینه لوبه وشوه. کرکټ همداسې دی. کرکټ د مینې محبت لوبه ده، ښایسته لوبه ده. هر کرکټ د هر ملک کرکټ به ګورو، مګر کرکټ نه جنگ مه جوړوئ، کرکټ نه دغه مه جوړوئ. والله هغه ایشیا کپ چې دومره ښایسته ایشیا کپ تیر شو، خو چې دا ستاسې دا دغه مه وکړو ته دومره نفرت. ما وی شکر الحمدلله چې بس دا ایشیا کپ ختم سو تیری پوه شوې. نو دغه هیله ده چې نړیوال جام نه دا شی جوړ نه کوي، فضول شي نه. رایبري کوئ بغیر د کنځلو یې کوئ، بغیر د بدو ردو یې کوئ، سره په مینه محبت یې کوئ. زه به راځم کله ورته نفرت پالو. د دې مطلب ګوره سپیسیفیکلی هغه نفرت پال دي چې په پاکستان افغانستان دواړو کې دي. وروره زموږ ښکار نفرت نه دی، نه د هندوستان نه نفرت کوو، نه د پاکستان نه، نه د افغانستان نه، استرالیا نه، بل نه. موږ د کرکټ خلک یو، هغه راځي کرکټ کوي، موږ بیټ بال مقابله ګورو. خوار شنو چې ته په بیټ بال مقابله نه پوهېږي، تا ته چا ویلي چې ته راشه لوبه ګوره؟ بیا راځي خپلو خلکو ته بل چا ته کنځلې کوي، اول ورته وایي اتل او بیا راځي همغه ته کنځلې کوي. نو دا کنځلې دا ډېر بد شی دا مه کوئ. نو هیله ده سره خپلو کې هغه کمپیټیټیو کمپټیشن ساتئ. کمنټونه دغه کې مونږ کوشش کوو چې وی یو باید ځای کې چې دی او دا مثلا چا چې کنځلې کړي زه چې تا بلاک کوم او ستا کامنټ ډیلیټ کو، هغه ستا د فایدې دپاره که زه ته همداسې پرېږدم ګوره زما 15 زیات میلوان به تا ته کنځلې کې لګیا وي، نو یو کنځلې په ځای به 15 درته کېږي په کامنټونو کې. نو زه ستا په مور خور خفه کېږم، هغه هم زموږ مور خور دی، هغه هم زموږ عزت دی. موږ خو پښتانه یو، موږ خو داسې رالوی شو. نو هیله ده دغسې په مینه محبت سره مخکې لاړ شو. همدا پاڼه ده دلته ورته پښتو د پاکستان ان افغانستان د دوه ټیمونو دغه کومه خبرې تبصرې شینواری سپیکس اردو کرکټ هغه مور سره لیکلی، هغې کې به زه ورته د اردو د هندوستان هم ریل اچوم، د پاکستان دا ټولو په انشاءالله او د نورې دنیا هم صحیح ده. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. ولا اوس هم زر وخت ویسته پوه شوې ځای ته روان یم دوستانو سره. نو بس ما راځه لږ به دا ډېر لکه تا خو داسې چې بس د پوډرو نشه شي، نو خلک اوس عادت دي چې ویډیو وګوري چې هله شینواري صاحب څه ویلي دي، اوږدې ویډیوګانې ماته یې کوه. نو بس موږ راشو تاسو سره خپل نظر شریک کو. ناچیزه عاجزه نظر دی زموږ مړه دنیا دومره علم ډېر غټ دی د کرکټ او د هر څه موږ سره ډېر لږ دی. خو خواري کوو، کوشش کوو، مختلف خلکو ویډیوګانې ګورو، آرټیکل ګورو، کرکټ هر څه زده کړه کوو. بیا راځو تاسو سره ستاسې په ژبه کې شیر کوو. ګوره دا سره ساده ژبه کې شیر کوم. نو هیله ده چې تاسو ته خوند درکړي، کیف ترې واخلئ. او که زموږ د وجې اوس تېره میاشت کې ما وکته زما ریلز 5.3 میلیونه 4 میلیونه خلکو کتلي وو، او زموږ همداسې دغه پاڼه چې دا تقریبا دا ویډیوګانې 3 میلیونه، تاسې 8 میلیونه نه زیاتو انسانانو زما دا ویډیوګانې او ریلز کتلي. نو په دې 8 میلیونه کې خو به یو 8,000 کسان داسې یي، وایي شو یو 800 خو به یو 8 کسان خو به داسې یي چې د هغوی ژوند بدل شوی. هغه چې والله یاره مخکې نفرت پال او نور دا کار نه کوم، والله یاره مخکې ما کنځلې بدلې دي کوی، خو دا خو سی کار نه دا شینواری صاحب سیږي. شاید موږ د چا ژوند بدل کړی، مړه چې د یو انسان ژوند دم بدل کم او سمې لارې ته راشي که نه، دا زموږ دپاره ډېر دی. همدغه مقصد دی. او نفرت دې ورک شي، نوم دې ورک شي. په لوی الله مسپارم ستاسې رور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.